رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالیږي او مثال یې ورکوي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبه سپې پرتې دي او یو صحرایي ځمکه کې روان د ځنګل منځ ته لاړ داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته دې ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم هسې یې وتړه ځان سره یې نږدې او دې سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته اس تښتېدلی دا سړی ډېر زیات خفه دی دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه زه په خپو وتی نه شم چېرته به ځم د اس په ذریعه خو تلی شم اس خو لا او زما چې کوم خوراک و او کوم اوبه وې هم په اس لاړې او ځنګل خطرناک دی هر قسمه حیوانات پکې شته زمري پکې شته دې منډې ووایي یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کړم خو هېڅ پته داسې ونه لري دې اوږې هم شي ډېر زیات او تږې هم شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا به د ټول حاضر شي زړه کې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کوم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته څملم ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی یم سر مې ګرځي نو څمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دې تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې څملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړ او هغه اسې چې سیند پرېښی و هغسې ولاړ و هغه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دې دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي چې د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت یا خدای ماله خو دې ژوند واپس راکړه زه خو اوږ یم خوراک ته یې م راکړه تږ یم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځان هم رسولی شم نو دې د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب یې او زه دې بنده یم نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راځي چې خولې خطا شوې ته مې بنده او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه وباسو مونږ د خدای دشمني هم کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوکو توبه ده د خدای پورې ټوکې څنګه ګناه به نه کوم زما د توبې نو بیا یې وکړي ګناه به نه کوم نو بیا یې وکړي ګناه به نه کوم د ړنه توبه نه وباسي د ړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی صبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقه گناه صبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقه گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما بلاس کی تسبیح او بخلی وی توبه 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 او پڑھے کی سے دی کہ توبه توبه دا بدو او چې سوکنی بیا هم لپا بدو رکی امقا گناه پرده وی شیطان خو خاندی چې دا خمی غرق او تباه کړی لکه تا خو ته خدای پورې ټوکې کوې لکه دی د تو ګناه نه توبه نشته او په خولې توبه توبه وی دا خمی غرق کړی خمی تباه کړی او چې په سچه توبه یې بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده او یو صحابي دی
حضرت معاذ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ راغ رسول اللہ مبارک لجمعات دیتا توبہ ہوئی ممتقولا دا من توبو تقولا توبہ 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 چی خلق وین اخرینا توبہ وی خدای توبہ وی خدای توبہ اصلا خلق دا پارا توبہ توبہ کرو دارونا واللہ کا توبہ دیو استدر گناہ پاسات تے خدای معاف کئی راغ رسول اللہ مبارک جمعات کے ناس تے ودی راغ پیغمبر علیہ السلام تکی ناس ودی اللہ رسولہ ما یو خطرناک گناہ کردے پا ما دا خدای حق قائم کر رسول اللہ مبارک او سوی زینا میں کردے الفاظی ہوئے حضور پاک تے مخبل طرف تاوارو دی راغ ایل تکی ناس لکا سلور و مجلسونو کے بسلور در اقرار کے بیا رسول اللہ مبارک و توی غرق نکی بل طرف تے مخوارو مطلب ایداو که دا سڑی دی بس توبه و بس اللہ دی معاف کئی کرد بیاوی دا اللہ رسولہ ما زنا کرده پا ما دا خود حق قائم کا بیا دی حضور پاک مخوارو ال تراغی بیا دی بل طرف تیتی مخوارو دیخوا بیا راغی تڑی ندی بیاو تا رسول اللہ مبارک سوئی چتاب زنا نی کرده اسی با دی ٹونگی مونگی والی لاس با دی ورولی خکل کری با دیوی او دیتم خلق زنا ہوئی دکا دا دینا اسباب دی وینا دا اللہ رسول ما او ما عمل کردی دی کم عمل چے انسان دا خپل حلال بی بی سرکے اق عمل بی کردی او پا ما دا خود حد قائم حضور پاک صحابو تاوی دی بوزے سلور در پدان قرارو او اس شبہ پاکی نیستا چے کمی شبی ویغا ختمش دی سنسار کے چه کم انسان وعده کری وی تا پوسی تیو کم حضور پاک وعده دی کری وی یو ویلار شه دی سنگسار کے بوئے تا دا مدینه منورین بار کانی زدمکا کے او صحابه پا کانو اوشتا چه کم وقتی پا کانو ویشتنو مر خوڑے سخ شید او بیا چه پا کانو سڑی اولی نو دا منڈے کرد او تختید دا حضرت عمر خواہ کے راغنو التا دا اوخ دا جامع وڑو کے پروتو حضرت عمر غاڑو کی اچت کو پدا سری ویشتا او خیرے و توقعی خدای دی دا سے کان کتا دا زینا نو کری نو نن با مونگ دا بینو نو کا کرشوی با مونگا دی بینی را ورزور مرشو غریف راغ حضور پاکلا صحابہ جرال رسول اللہ مبارک تے علوی ویدا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کو تر اغی پوری چی بس ساتی وقت سنگسار کم انسان چی وادکڑی که خضی او که سریوی او زینو کی دق ایسا دارا زینو پوری خطرناک جرم دے دا چالور خور سرطبا دا مری که دا خود تباک غرطے کر اٹول قوم دے والا رسوا که خلق بیاو تا پیغور که استالور دینا کار استالور دمد چه بچی تے پیدا شی دا خلق وادم شی نو خلق و تا پیغورو نکے پکانزر و خلق مڑی کئی نو لا فاتلا دینا خوڑی رجوے خبر حضور پاک تا یو صحابی ہوئی ویسے من ڈیکڑی نو عمر و تا خیری اکڑی او پا یو اڈو کی دست اوخ پا جامی پا اڈو کی ویشتا او خیره و تاقلا رسول اللہ مبارک حضرت عمر تا غصش بی عمر دا دی سکر دی بد دیو کرل که خیره دی و تاقلا اللہ اکبر لقد تاب توبتن وی دا سی توبہ دی ماعدو وستد دا سی توبہ یو روایت کے اہل مدینہ رازی بل دے گناہگار امت رازی کہ دا توبہ دا ما دا طول امت پا گناہگارانو تقسیم شی دا طول توبہ بخدای قبول صدی خیال دی پا اغا انسان چی پا خبل نفس سخاو کرا اور آگوی چی ما پا کانو گلے و دا حکم معلومو ما سنگسار کے کچھ دا ما اللہ زمان خوشحالشی ما خپل رب خپا کردی تی دا ما رب خفگان ختم شی او دا ما اللہ دا مانا خوشحال شی دا بعض واقعات صحابو کے خدای پیدا کردی دیکھ خپل حکمتو ندی یو غر حکمت پاکی دا دیکھ دا مسائل التنو پیخا نو بیا با خلقو پا دی صداگانو کی تاویلات کور
بیا به تعویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا درجه متعلقه لیکن دا قرآن ایت کې خو تعلمو علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقی دی الشیخ و الشیخة اذا لم یفرجموهما بیا به خلک وایي چې دا په تشدید محمول دی په پلان کې ولنګری خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الا پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي سبا به کې څوک تعویلات ورځ بله وره څو ورځې پس ښځه راغله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ما هېڅ سره بدنام یم غدری ما سره کړی په مان د خدای حکم قایم اوس ورسره څه دي ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما به هم په کاڼو سنګسار حکم ورته ښه معلوم و لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې ده زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې ویشتلی دي زه دې مړه شم خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم ایمان دې ته وایي صاحب خلک وایي دا دی هغه دی دا د صحابو ایمان دی دا د صحابو د خدای نه یره ده په کاڼو سنګسار ویستل اسان کړی دی په توره او په چاړې ووایې نو زه په یو ساعت کې به دې سوځي او چې په کاڼ مې ولې څونه ساعت کې به دا سوځي او په څومره زخمي کېږي به کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ترې وبهېږي چې سړی مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږي د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړي کړي سل مړي یو سزا یې دا ده چې په چاړې سټ پرې کا په توره ووه پانسي کا خبر ختم پنځو منټو کې دې سل مړي کې کړي چې زر مړي کړي دا یو سزا ده چې سات یې وباسه پانسي کا د په چاړې ووه په توره ووه یو دوه منټه کې به دې سوځي خو چې زنا یې کړي زنا نو په کاڼو به ولي اوم سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به دې سو باسي چې په کاڼو به یې ولي که ګنټه کې دې سر ووته او که نیمه کې ووته او که په دوه ګنټې کې دې ووته خطرناک جرم د نلکان او جنکې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي موږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ موږ نه خلک د مسلو تپوس کي ځان سره پړه کې ساتو د چا ال چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپېرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپېرم شته زما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده خو موږ دا خبرې ټولې وړې کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست یم ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک او داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي خلکین ختې په دې آیسو باندې دې مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې څکي او دا سر خوړلي چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود یې درنه تباه کو غر کې کو بچي درنه غر کو تباه کړل خلک خوشحاله دي پیسه مې وګټله سپېره د دنیا خلک دې زناکار کړل سپېره جنکې دې زناکارې کړل لکان دې زناکار کړل دا ما تپوس وکړم دا ولې دا خلک څکي دا چې اوس کې څلور پنځه ورځې بیا ویښ ناست دي بیا ولا خوب نه ورځي وایي دې کې دا چلونه شته دا د بد عملۍ دپاره خلک استعمالوي دا حال دی زموږ امت کوم طرف ته لاړ کشران هلکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وایي پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپېرې زنا دعوت ورکړې چې ستا پرده نی او ستا مخ کوله وي او ستا مټې کوله وي او ستا مرۍ کوله وي دنیا هلکان درته ګوري دنیا هلکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یاره څه شوه ای د خدای بندګانو مرګ نه لرې زرکدن نه لرې قبر ته به نه ځې خدای له به نه ځې څه به کوې توبه
بس خدای په دربار کې خدای نه ویریږي که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک لاس کې دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جینکې خو وخت به الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلېږي هغه زنانه ده رسول الله مبارک نو ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک راته بدنام هغه یې سنګسار کړی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې معاید اسلامي سره بدنام یم هماغه مسله پېښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړو ورته یې وایي په ګېډه دې ماشوم شته وی یو وایي ځکه دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیمارۍ باندې بیماري نو هغه به نه سنګسارې ماشوم دې غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولیني و ماشوم خرابېږي نو چې اریخه دې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خفه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه د ماشوم چې که پیو نه پرېږې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کړو نو لاړ هغه ماشوم یې له یو 2 کاله خو شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کوم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیو حضور پاک له راغلو ماشوم له یې ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وایي د الله رسوله داس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چا وړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته حاجت نشته نو رسول الله مبارک ماشوم دې واخېست بل چا له یې ورکړ وایي د ده کفاله په تاره دا به تل وې او ښځه یې بوتله وایي دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچی که یو کار څه کېږي دغه ډوډۍ خوري بار بار پیغمبر راځي په ما د خدای حکم جاري کړه ګناه باندې الله خفه شوی اوس دا الله خوشحالول غواړي که نو په ډېر اسانه خوشحالېږي چې الله زما توبه بیا به ګناه نه کړم 3 خبرې دي 3 یو دا چې ستومانه شي الندم توبة بس ستومانه شي ته چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبه وه دې ته ستومانتیا وي دویم معافي وغواړي فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړه چې خدای ما وبخښه ما معاف کړه او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم 3 خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبره توبه به وباسئ الله ما معاف کړه او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه بس خدای به دې وبخښي او که ډېر یېرېږي نو یو مونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکعته مونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت کړه خیر دی که د هغه عربۍ الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات دی خدای ته سخي ذات دی ته بخښونکی خدایه او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخښه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته بس د خدای صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړی دی ما معاف کړه الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي و ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر فی مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو
ذمي یهودي عیسایي د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل ورسره شراب یې واخیسته او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شو ځکه امیرالمؤمنین په خپله ولیده یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیرالمؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لړزېدل په بخاري شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی د عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی او خلکو به یې ډېر قدر او عزت کو پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده او په بخاري کې راځي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه و یو کال په دې سوچ کې وم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسماتي راته نو ما ورسره لوټه واخېسته نو یې په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته وویل چې صاحب یو کال وشو خو تا نه یېرېږم تپوس ته نه نشم کولی دوه ښځې تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یېرېږې تپوس نه شي کولی چې د دین مسله درته نی معلومه تا ته پرې چې ما سره شته پورې تپوس کوه او جواب یې راله راکړه دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو سړي دا خو ما شراب بوتل لاس کې عمر ولیدم اوس به څه کېږي یو خبره ورته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دي ښه بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت به راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي خو کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال کړو راشئ پولو شرابونه خرڅېږي قسم په خدای دا لوی لوی خلک پولو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا د شرابونه څښي هېڅ پروا نشته او په نوره دنیا کې پاکستان کې ګلابیان پابندي ده په شرابو ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران به شئ په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې موږ راتلو لاهور ته فلایټ و زموږ نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې موږ پکې مانځ وکړو د مسلمانانو وروسته داس شوي ټول ایرپورټ کې جومات نشته موږ یې مونځ کوم ځای وکړو جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نه شي کولی پولیس دې اوچته کړي دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته یې کوه په ټول ایرپورټ کې د مانځه دی نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو وایي یو وې دلته مه کوه بل وې دلته مه کوه ما ملګري څادر واچوه سړیه موږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس ته یو کار شي یو ځای کې هم څادرونه واچول او خپل مونځ زموږ خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا وره د مونځ ځای پکې نه و د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې په میدان به نه څکې دلته څکه مصر کې په خدای مې دی قسم وي مصر کې کوم هوټل کې چې مونږ دی او په کوم هوټل کې مونږ به پکې سهار ناشته کوله کله مو پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست وو څه نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړي په میز ناست وو خپل شرابونه یې څښل هغه مصر کې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل کولاو او یو قسم نه ډېر ګران دي ما اوریدل چې بعضې شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي داسې ګران شراب هم پکې شته او دا سپېره خلک یې څښي نو هغه هلک سره شراب و چې بهر ووت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړ بس سړي وي خدای غرق شومه امیرالمؤمنین په خپله ولیدم زه یې هغه بوتل نه څادر ته وکړم
او څادر یې په خپل ترخ کې کلک ونیوه او پړه کې په توبو دی چې خدای نن مې معاف کړي چې چل ناله وکړه آینده زما توبه ده که ما شراب وڅښل. دا ګوره مولا عروف صاحب لیکلي حضرت عمر صاحب ورته راتېز شو او دا غریب رپېږي چې رپېږي وایي ترخ کې څه دي وایي صاحب څادر دی پکې راوباسه څادر کې څه دي وایي بوتل دی وایي بوتل کې څه دي وایي پی دي دروغ یې نو پی دې په لاس کې ولې نه نیسي چې څادر کې دې منډلې څادر یې ترخ کې نیولې دي وایي صاحب ګرم دي نو دا خو سړي د چا ښه یې کوي ځکه مې څادر کې منډلې دي او ترخ کې مې څادر منډلې وایي راوباسه د غریب وجود رپېږي چې ما خو دوه جرمه وکړل یو شراب دی بل مې دروغ وایي چې پی دي او ګرم دي اوس به وایي چې دا پی خو چې څنګه څادر د ترخ نه راوایسته او څادر یې لرکاو او بوتل دس شو چې په ځمکه دې پرېوته او چې پرېوته نو پی تې روان شو پی او بړاس کې خېږي او بوتل هم ګرم دی سړی هم حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا لکه وایي ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولو بوتل نه خود بړاس دی او ما ته پته وه چې دا شراب دی دا څه مسله ده جادوګرۍ که څه مسله ده وایي صاحب معافي خو به کې کړ وایي بلکل معافي اسم درته نه یم خو هر وایي وایي قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واخیستی ښه یخ پاخ و لاس کې مې ونیول خو چې ته مې ولیدې یاره راباندې راله نو بوتل مې په څادر کې ونغسته څادر مې په ترخ کې ومنډه خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وایسته الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي دا مو حضرت عمر صاحب ورته وایي هېڅ د تعجب خبره نه ده شراب هم یو بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی عرب ورته سیال وایي نو که یو شی په بل بدل شو خیر یې پروا نشته پی په شملو بدلېږي خو حیران په دې ما چې دا په ترخ کې د ګرم چا کړل دا په څه باندې ګرم شو الله د هغه په توبه دومره خوشحاله شو دومره مضبوطه حیا وله راوسته چې هغه دروغ یې وله په رښتیاو بدل کړل دومره لوی ولي دې په لږ ساعت کې خدای جوړ کړ دا دې خدای یو ولي جوړ کړ چې ته دروغ وې دا دروغ دله په رښتیاو بدلوم تا وې پی دي پی مې دې جوړ کړل تا وې ګرم دي په دا ترخ کې مې درته ګرم کړل دومره الله د مسلمان په توبه خوشحاله تمارونو توبه بس توبه څه شي ته عاجز یم خدای د خپلې عاجزۍ اظهار ما ګناه کړې ده دنیا کې چې څوک د چادر له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کړه نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعضې سپېره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کوم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما در له راغې او تا معافي وغوښته داسې خو زه هم ګناهګار یم د خدای در له زه معافي غواړم نو ما به الله نه معاف کوي زه معاف مې کړی دا سړی خوشحاله شي او ما له کور ته راغی خلکو ته مې ما له صاحب کور ته راغی خلکو ته مې ما نه معافي وغوښته نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی حقیقي لوی دی که نه مونږ کمزور یو چې د زړه د اخلاص نه یې ورته توبه وایسته معاف کړي مشهوره واقعه ده ما څو ځله کړې ده یو سړی به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او هغه به د غیبو نه اواز راته لا 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 لبیک ستا له لبیک نه قبلېږي یو عالم ورسره یو بزرګ په خوا کې روان وی دا اواز اورې دا تا ته چې وی لا لبیک ویو وی دا د کله نه وی دا خو کلونه شو چې زه دا لبیک ویم او ما ته هم دا چغه راځي چې لا لبیک ستا لبیک نه قبلېږي دا خو لومبې ځل نه دی دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم نو وی چې نه قبلېږي ځان څه له کړی زه کور ته که نه قبلېږي نه نو څه له لبیک چغې وی نو سړی ورته وی ما خو ګناه کړې ده ما خو غلطي کړې ده نو د خدای دې در له راغلی ما او چغه ورته وم چې لبیک خدای تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم
دا د خدای درد دلته راغلی مو چغه ورته وم نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم چانه غلطي وشي خو د بل در له لاړ شي که نه ما ته خو دا در معلوم دی دې له عالمه خدای ته چغه وم دلته نه قبلې بل در وښایه شه چې هلته لاړ شم هلته ورته چغه وم خو پرېږدم خو نه د خپل رب تر مرګه پورې به ورته هم دا چغې وم چې دا ټکي وي نو چې بل دلته بیا وي لبیک نو دوه ځله به ول اواز راته لبیک لبیک فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک حدیث کې هم داسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼې بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي دا وایي ښه ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا ښي طرف ته مشره ده دا امره ده دا ګس طرف ته محکومه ده نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشتې لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي صبر وکړه ملیکه که توبه وباسې نو چې لږ ساعت تېر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسي ملیکه نو چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا قلم راولي او بیا لیکل کوي نو دا ښي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه درې ځله ورته وایي ملیکه توبه به وباسي د خدای بنده دی مسلمان دی نو چې بیا هم توبه ونه باسي درې ځله صبر کوي نو بیا ورته ښي والا وایي وایي دا اوس یې ولیکه دا سپېره دی سپېره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه او هسې چې مونږ نه وباسو توبه نو دا خو مونږ کبر نه کوو چې مونږ ګناه کوو توبه مو باسو دا خو بیا مونږ کبرجن یو حسن بصري رحمه الله اوس د توبې هغه برکات یې ووایه حسن بصري رحمه الله یو سړی راغی وایي جي ډېره لویه ګناه مې کړې ده وایي استغفار وایه بل سړی راغی وایي جي اولاد مې نشته بچي مې نشته وایي استغفار وایه بل سړی راغی وایي دې علاقه کې قات دی باران نه کېږي وایي استغفار وایه بل سړی راغی وایي بېماله یم غریب یم قرضدار یم وایي استغفار وایه بل سړی راغی وایي صاحب څوک مې عزت نه کوي بې عزته ګرځم وایي استغفار وایه یو شاګرد ورته وایي بل دې سجده دي که دا یو ټکی دې زده خو که څوک یې سر مې خوږېږي همدغه دارو که څوک یې خېټه کې مې درد وي همدغه دارو که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو نو چې څوک راځي استغفار وایه او ورته څه وایي حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی عالم دی صاحب تابعي دی وی الله پې اووه وعدې کړې دي الله حکایت دلته نقل کوي ښه فقلت استغفروا ربکم استغفار وایه انه کان غفارا ګناه به دې وبخښي الله بخښونکی دی یو دا شی یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي ویجعل لکم جنات باغونه به در خدای درکړي ویجعل لکم انهارا دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا به درته درکړي انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین مال به درکړي که غریبې اولاد دې نه کېږي بچي به درله درکړي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا دا خدای نه عزت ولې نه غواړي اشاره شوه چې کس بې عزت یې څوک نه کوي استغفار وایي الله به در عزت هم درکړي بس اخیري به یو خبر وکړم توبې خو موږ وباسو خو بهترین د توبې دپاره بهترین دم استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا رکوټ استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه او غټ استغفار څه دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا زده کې که درنه لري د خپل ملا صاحب نه زده کې یو ټکی د روزانه زده کوئ ما ته استغفار وښایه دا زده کې او حضور پاک به فرمایل وی زه روزانه 100 کرته استغفار وایم
بلکې بل حدیث کې راځي چې د سلو نه زیات استغفار روزانه وي. نو چې پیغمبر یې وایي چې د ګناه نه معصوم او پاک دی چې الله خوشحاله شي، نو بیا مونږ یې ولې ونه وایو روزانه ټول ملګري. زمونږ د دې قادري مبارکې چې کوم علما دي بزرګان دي هغې 314 یادوي چې 313 عدل وایي. وایي ځکه چې تعداد د رسولو 313 دی، رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله. د بدر د غازیانو تعداد 314 او دغه رنګې د مهدي لښکر چې کله لومبي خلک ورسره بیعت کوي هغه 314 اصحاب طالوت چې په نهر پورې کې 314 وي. دا عدد مبارک دی نو 314 وایي. خیر که 314 وایي په یو ځای او که لږ لږ وایي په شواروس کې پوره کوي ډېره ښه، یعنې 100 کرته وایي. ښه 100 کرته وایي. دعا کوي چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ توبې قبولې کړي، الله د ګناه نه مو ساتي. خدای نفرت هم د ګناه نه پیدا او چې کوم هم کړي دي الله تا ته سوال کوو الله هغه راته معاف کړي. یا الله د هر قسم آفتونو د فتنو او د بلیاتو او د مشکلاتو نه په امن و امان کې وساتي. یا الله موږ د غمونو نه وساتي. خدای موږ د هر قسمه سوچونو غلطو تصوراتو د غلطو وسوسو نه په امن و امان کې وساتي. الله که څوک غریبانان یې بې مالې د فراخه روزي وله ورکړي، که څوک قرضداران یې الله قرضونه اخلاص کړي، که څوک بیماران یې الله روغ صحت وله ورکړي. په دې مجلس کې په کورونو کې څوک بیماران یې روغ صحت ورکړي، که څوک قرضدار یې قرضونه اخلاص کړي. یا الله که څوک څه پریشاني چاته پریشاني په خوشحالو بدله کړي. اله العالمین بې اولاد اولاد ورکړي، که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد وله ورکړي. خدای که د چا یو بل سره بغضونه حسدونه دي بغضونه حسدونه ورته الله په خوشحالو باندې بدل کړي. چا یو بل سره روانې په دشمنۍ تربیانۍ وي الله په روغو یې بدلې کړي. زموږ ډېر دوستان دي، دا زموږ یو ملګری دی عمران، د هغه ترور مړ و، دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. زموږ بعضې دوستان دي، دا زموږ دوست داود صاحب اسلام آباد نه راغلي، داسې د پېښور نه یو ځای بل ځای نه دوستان راځي. الله ټولو له په یو یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي او د دنیا او د آخر خیر او خوشحالۍ نصیب کړي. او دا په موضوع کې د حاجي امتیاز پمپ والا کور والا وفات شوی ده، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او مفتی آباد کې د سلطان چمیار کور والا وفات شوی، ډېره نیکه ښځه وه، خدای پاک دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. برخټ کې جهانګیر وفات شوی دی، الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د شیخ کورونه خاني کاکا لور وفات شوې ده، الله پاک دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعضې ملګري بیماران دي، څوک بیماران دي او دعاګانې غوښتې دي، نو الله دې ورته دعاګانې قبولې کړي. دا کلي کې یو جومات دی، هغې کې امام نشته، د هغې جومات کې د یو عام کس نورو خلکو د تراویح کوي، کېږي خیر دی چې په شریعت باندې برابري، نو کولی شي تراویح نورو خلکو ته. الله یې زموږ نه راضي شي او آخر وخت کې د الله زموږ په خولې کلمه د شهادت راولي چې لا اله الا الله محمد